بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیله او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. نن زموږ د درس موضوع ده غوره او معیاري ادب. د ښه غوره او معیاري ادب د پیژندنې په لړ کې به دومره ووایو چې ښه او معیاري ادب یعنې لوړ او معیاري ادب هغه دی چې پکې د جذباتو او احساساتو رښتینې ترجماني شوې وي، ځکه چې په عام مفهوم کې په ادبي څېړنو کې ادب د ژوند تفسیر او هنداره ګڼل کیږي. ادب د ژوند تفسیر او هنداره یا آینه ګڼل کیږي. هر څومره چې په هغې کې د ټولنیز ژوند رښتینی تصویر موجود وي، نو په هماغه اندازه یې د معقولیت او مقبولیت چانس زیات وي. پس په هر ادب کې چې دغه ځانګړنه موجوده وه، هغه لوړ او معیاري ادب دی. که څه هم په یو معیاري ادب کې د لیکنې او وینا ادبي اسلوب او سبک ته هم پاملرنه ډیره ضروري ده، خو دا باید هیره نه کړو چې سبک یا اسلوب یوازې او یوازې د لیکوال د فکر او خیالاتو د څرګندولو لپاره، د ښکاره کولو لپاره یوه غوره وسیله ده. په ادبي اثر کې اصلي روح هماغه جذبه او احساس دی چې د انساني ژوند رښتینې ترجماني وکړي. یعنی په هر ادبي اثر یا په هر ادبي لیکنه، شعر او که نثر وي، په هغې کې اصلي روح هغه جذبه او احساس دی چې د لیکوال یا د انساني ژوند رښتینې ترجماني وکړي. لکه څنګه چې مخکې تیر شو، موږ وویلې چې ادب موخه او غرض، یعنی ادب هدف دوه دانې دي، چې یو ادب د ادب دپاره او بل ادب د ژوند دپاره. ادب پوهان ادب په هکله دوه نظریې موجود لري. دا په اولو درسونو کې تیر شوي دي چې ادب د ادب دپاره او ادب د ژوند دپاره. دا ادب د ادب دپاره د دې نظریې خلک د ادب د ټولنیز هدف یا د انساني د ژوند رښتینې ترجمانۍ له دې نه سترګې پټوي او دا وایي چې بس ادب یوازې او یوازې د انساني خواهشاتو د ښکلایي اړخ د څېړلو د خپل ځان د خوشحالولو لپاره کاروي. یعنې دا نظریه نن سبا ډیره لنډه، تنګه او محدوده ښکاري. او هغه نظریه چې ادب د ژوند دپاره، نو دا یوه اوږدمهاله او تلپاتې نظریه ده، ځکه چې په عام مفهوم ادب د ژوند تصویر دی، ادب د ژوند ترجماني ده. دغه نظریه نو نیغ په نیغه باندې په مستقیم ډول باندې د ژوند او د ژوند د تجربو سره اړیکې لري. او ادب خاص د ژوند لپاره دی. کوم ادب چې د ژوند لپاره نه وي، ګوره یاد ساتئ، ادب د ژوند لپاره دی، د ژوند ترجماني ده پکې. هر هغه ادب چې د ژوند لپاره نه وي، هغه به خامخا د ژوند لپاره زیانمن تمامیږي په یو شکل یا په بل شکل باندې. او دغه ادب چې ادب د ادب دپاره وي، یعنی د ادب د ژوند دپاره نه وي، هغه همیشه نشي پاتې کېدلی، حتما به له منځه ځي او د له منځه تلو سره به ژوند ته ډېر لوی خطر هم پېښوي. له همدې امله ویلی شو چې ښه لوړ او معیاري ادب هماغه دی چې پکې راوړل شوې معنا او مفهوم وینا د ژوند او د انساني د تجربو سره سمون ولري او له خلکو سره یو ځای روانه وي، یعنې په هره زمانه کې د تطبیق وړ او په هر حالات کې د تطبیق وړ وي. یو انګریزی لیکوال دی، هغه وایي چې ادب د ژوند تنقید دی. ادب د ژوند تنقید دی. دلته دا پوښتنه رامخته کېږي چې موږ د ژوند د تیرولو دپاره کومه لاره او طریقه غوره کړې ده، کومه لاره مو ټاکلې ده؟ نو دا معلومه خبره ده چې انسان په فطري لحاظ
انسان په خواهش د ښه ژوند د تیرولو دپاره خواهشات لري، یعنی انسان په فطري لحاظ ښه او پاکیزه ژوند تیرول غواړي. دغسې ادب هم باید غوره او معیاري وي. د دې مطلب دا ده چې په ادب کې باید داسې اخلاقي ارزښتونه انعکاس ومومي چې د هغې له مخې زموږ ژوند پرمختګ او ترقي وکړي. که ځینې ادیبان د ژوند له مثلثو ټولنیزو ارزښتونو څخه سرغړونه وکړي، بغاوت وکړي، نو دا ښکاره خبره ده چې تخلیق کړی ادب یا رامنځته کړی ادب یې په ټولنه کې ارزښت نشي پیدا کولی. که ارزښت پیدا کړي د یو محدود وخت دپاره به وي، دوام او بقا نشي موندلی. نو په لنډ ډول داسې ویلی شو لکه څرنګه چې انسان همیشه پاک او صفا او ښکلی ژوند تیرول غواړي، داسې ژوند چې هیڅ ډول ریاکاري، مکاري، دوکه پکې نه وي، نو ټولنه باید د ژوند په دغه لاره باندې یون او حرکت وکړي، په داسې پړاو کې واقع شي چې ادب یې هم پاک او رښتینی شي. دغسې ادب د قوم او ملت ویاړ او په رښتینې معنا یې یو معیاري ادب بللی شو. د توجه څخه مو ډېره مننه. زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. مننه.